کلندري مې کړې ده ډرایوري مې کړې ده مطلب کاڼي مې وخت کې دي په غرونو کې څه څه نه د خان بچی نه مړه اخره کې کته لمونږ یو داسې ټاسک درکو چې تا ته مونږ یو مصره ووایه ته به پسې غزل ولیکې په دې ټایم ضمیر په دومره شهرت کې آیا قرضدار هم دی ضمیر صاحب ارینج میریج ښه دی که لو میریج ښه دی مطلب د خوښې واده ښه دی که نه د مور او پلار په خوښه ده کوم سنګر مو ډېر زیات خوښېږي ضمیر صاحب اول خو راته دا ووایه چې په وړوکوالي کې داسې کمه یادګاره لمحه وه چې اوسه پورې تاسو ته یادوي یاره ما ته نور څه خو نه دی یاد خو لاهور ته مې پلار استعماله تلی و او خلکو په کلي کې وی اکسیډنټ وشو هغه لمحه راته یاد را هغه رانه نه هېرېږي ضمیر صاحب ارینج میریج ښه دی که لو میریج ښه دی مطلب د خوښې واده ښه دی که نه د مور او پلار په خوښه واده ښه دی دواړه ښه دي بس حقه یوه ښځه نو چې تا لا آپشن درکړي ته به کوم یو سلیکټ یاره زما خو که څوک مني د مور او پلار خوښه ښایي داسې کومه ګانه ده چې ته یې ډېره اورې چې اسې مې خپه باجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېستو واه ډېره ښه ده کوم سنګر مو ډېر زیات خوښېږي سنګران ټول زمونږ د سر ګلونه دي الله دې روغ لري او د انتخاب نشم کولی یو پکې نشي ضمیر صاحب چونکې تاسو چې ډېرو لکه مطلب ولس خوښ کړي نو اوله کې تاسو د مسافرو چې کوم شاعري وه نو په دې باندې خوښ کړي اوس موجوده سټیج کې تاسو ته څه ښکاري چې تاسو د شاعرۍ د وجې ولس ډېر خوښوي که د ترنم یا د دې ټپو د وجې نه اصل کې خبره بله ده دا پښتنو کې ګوره تا خان نه اوري تا غټ ډاکټر نه اوري تا غټ افسر نه اوري تا که چېرته اوري غریب سړی به دې اوري ټیک ده او هغه به دې خوښوي نو زه خو به یې دغه اوس هم ویلی شم بیا هم ویلی شم بیا هم ویلی شم چې دغه شروعات چې کم دی دغه نه د ټپو نه د غزلو بس دغه مسافرو هر سړي د کور نه څوک مسافر دي شروعات د هغې نه شوی دی مطلب مې دا دی چې اوس موجوده سټیج کې سټیج کې چې کم دی دغه 15 سیکنډو له خبره راغلې ده په ټیک ټاک باندې ټول خلک هر څه وایي بس خلک یې اوري داسې خپل یو خراب عادت چې په خپل یم لکه ستومان یې چې یاره دا عادت ما د ځانه وویستی نو عادتونه خو ډېر دي ارمانه څه به درته وایم خو یو عادت را پکې ډېر زیات خراب دی چې مطلب اور سپیډ کوم ډېر اور سپیډینګ مطلب ګاډی ډېر تیز چلوم چېرته اکسیډنټ مو کړی دی ډېر اکسیډنټ مې کړي ټولو نه خطرناک د ټولو نه خطرناک اکسیډنټ زموږ سره زموږ یو ملګری مړ و د دې اسرار د رور پکې خپې ماتې وې 14 کسانو را سره د لړم د دې ریډار نه غورځېدلي وو اختر دویم ورځ و بریک راته پیل شوی ملګری مړ و ډاکسن و بس هغه د ټولو نه زما خطرناکه او داسې خپل یو ښه عادت چې لکه ملګري هم ستاینه کوي چې بس دا عادت چې په تا کې دی په کار دی چې مونږ هم په ځان کې راوړو یاره هغه زه ځکه نشم ویلی چې هغه د کیمرې مخې ته دی ملنګ خاکساره دی مطلب عجیزي مطلب عجز هلک دی ضمیر ورته پیسې نه دي درکړي که نه ملګری خو عجز دی ضمیر دا راته ووایي چې د مشهورتیا ژوند څومره ګران شي خپل مصروفیات مطلب ذاتي مصروفیات انسان د هغې نه لرې شي یا بیل کړي نه هېڅ ګران هم نه شي صرف فیملی ته مسلې کور کې چې مطلب ته به هفته هم بارې 10 ورځې به هم بارې لکه زه درته نن خبره کوم زما یوه شپه چوټي وه او هغه رالم ستاسو سره مې دلته تېره کړه فیملی ته ګران شي بچو له وخت ورکولی چونکې تا د جواب وکړو دا سوال ما اخره کې لیکلی خو به هر حال یو شهرت یافته کس چې دی عموما ټیک ته هغه به هر ډېر کامیاب وي خو هغه د کور په لیول یو ناکامه پلار یو ناکامه رور یو ناکامه زوی نو ستاسو څه قصه ده نو دا حقیقت دی زه درته اوس هم په دې باندې قسم هم خوړی شم چې ما ته دا نن والد صاحب ناست و نو هغه مازدیګر ما ته یې وویل چې چا زموږ میلمانه نور راغلي وو هغوی تپوس وکړو ما ته ویل ماشاءالله بچي خو دې غټ دي هغه ورته دا یو په 9 کې دی او یو په 4 کې دی یو په 5 کې دی او دا لوریم په 4 کې دی والله که ما ته دا پته وه دونه وخت په کلي کې خلک در سره مینه کوي څومره چې در سره عام خلک مینه کوي د نور ځایونو خلک در سره مینه کوي کلیوال درته څومره عزت درکوي یاره اصل کې خبره بله ده چې شکر الحمدلله ما رسا سره څه بد هم نه دي کړي نه مې چاته سپک کتلي په کلي کې او که څوک راته سپک هم ګوري بیا هم ستاینه کوم سپک خو راته ګوري که نه ها ضمیر صاحب داسې کم کار لکه مطلب چې تا کړی او
داسې مزاحیه غونته کې کار چې اوس هم درته رایاد شي نو بالکل لږه د خندان ورته شین شي. هغه اصل کې یو کار و چې په کلي کې و دا بجلي لاړه بجلي نو موږ به اصل شنټۍ په پردو ټالو ولګولې دا ټالی صحیح دا کلنګا چې کوي ټالی هر ماشومتوب یو ټالی چې په دې ټول کلي کې مو وګرځېدو چې چا په کور کې به ټالی او پایپ هم څلور شنټۍ پې ولګولې او بیا به ورته یو لوړه زموږ په کلي کې ورته غونډی وایي غونډی منځی ورته وایي په هغې به ورته ناست چې کله به بجلي راله دار چا کره به دا رنګ رنګ اوازونه دغه یو دا راته صحیح یاد دی. داسې کم ارمان چې لکه تر اوسه پورې ارمان کې چې یاره کاش چې دا ارمان زما پوره شي. یاره داسې شی دی چې پوره کېږي نه ویل هم نه دي پکار لکه بالکل به کیسه چانس نه لګي. ژوند د ارمانونو ډک دی که نه نه پوره کېږي چې یو پوره شي بل پسې که نه زما په زړه د ټولو نه لوی ارمان دا دی چې زما په نوم یوه غټه مدرسه وي یو غټ جومات وي یوه غټه حجره وي 24 غنټې په هغې کې هر څه د الله له طرفه وي خو چې لکه دغه یې زه وې ذریعې زه وې او دې کې بس خلکو پرې سبقونه وي پرې خوراک هر څه پکې پرې وي د ټولو نه غټ ارمان مې دا دی خو لکه دا داسې ناممکنه غونته کې دی زما په ژوند کې لکه ارمان یې نه کوم ارمان ته پکې ډېره ښه ده. خوراک کې دې څه ډېر خوښ دی؟ یاره چې چا څه کېښوده لږه مې خوښ اصل کې زما اصل کې وریجې اصل کې ضمیر زما یوه ورځ میلمه ما له چرګ او دا که نه ما ته ویې چې یو خبره راته کوم سپینې سواتۍ وریجې بیګمۍ وریجې ورته موږ وایو سپینې به پخې کړې او د شملو کړي به وکړې او راکوزه به یې پرې نو بریس شي. کوم رنګ مو ډېر زیات خوښېږي؟ تور وجه څه ده؟ اصل کې سپین هر شی بې وفا دی. دا لایټ دی که نه دا سپین دی په ده دونه اعتبار نشته چې که بجلي لاړه دلته به یو بل نه نو سپین هر شی بې وفا دی د دې وجې نه زما تور رنګ نه بدلېږي. ضمیر صاحب چونکې تاله به ډېر خلک مینه درکوي او ښه ځانګړې مینه به درکوي خو داسې یو مینهوال چې لکه ستا اوس هم په ذهن کې دی چې یاره دا یو بالکل ځانګړې مینه وه د هغه په شان مینه چا نه ده درکړې. اصل کې هغه خبره خو د ټیک ده خو په مینهوالو کې ډېر داسې راغلي دي او بیا هم یو هلک دی هغه په جامو باندې هم زما نوم لیکلی په موبایل په سکرین زما تصویر دی د موبایل شاته چې کوم دغه دی په هغې کې زما تصویر لګولی په سیکل ورسره دی تا مخکې ویډیو دغه هلک دا ډېر زیات دغه عجیبه حمزه نامه ده. ضمیر خان دا راته ووایي چې د سوشل میډیا اکثر زمونږ څومره هم چې ګلونه کتونکي دي نو هغه دا نیوکه کوي چې د سوشل میډیا په لاره چې یو انسان څنګه دی نو د پیشي شادي ځینې د کیمرې نه وروسته نه آیا ستاسو کې هم داسې څه بدلون شته او که نه؟ نه دا خو که زما سره د څوک میلاو شوي ناس پاس یې هغه ته وپته وي ټینشن بیل شی دی چې یو ټایم کې داسې چې مطلب زه په خپله مسله کې یم یا ټیک نه یم یا بیمار یم او د سړي له ټایم ورنه کړم یا مطلب څه غلطي رانه وشي هغه به یې نور چې د کیمرې مخې ته شاته دغه شی یم مړه یو محفل کې کښېنئ زیات څه وایئ چې هلته کې د ګپ شپ خبرې وکړئ که نه سنجیده پاتې شي؟ نه مړه زه وایم چې په کم محفل کې هم کښېنم زه وایم چې ما ته زما په شان یاران میلاویږي چې بس آزاد چې څه وایي بالکل ټیک وایي او مړه چې دا کښېنې او د ځانه دی را قورنا جوړ کړي او دا پخې پخې خبرې کوي د هغې نه بس بهتره دا ده چې کښېناست دی سړي سره پرې خپل ماحول ګپ وله مړه. د ژوند تر ټولو خوږه لمحه مو کومه یوه د ژوند تر ټولو خوږه لمحه مې دم او وي بم او الله دې لریم چې کله مې مور او پلار بیمار وي وجه خدمت یې وکړه ډېره ښه ده. او د ژوند تر ټولو ترخه لمحه د ژوند تر ټولو ترخه لمحه مې هغه چې قرضدار یې راته رنګ وکړي. ضمیر په دومره شهرت کې آیا قرضدار هم دی؟ زه هلکه دغه پرېږده خره نه کوي. ضمیر صاحب په پښتونخوا کې د تر ټولو نه خوښ ځای کوم یو دی؟ په پښتونخوا کې مې چې هر ځای ته ځای که نه ایماني چې راباندې وي او کم ځای چې مزه راکوي هغه چې د هر ځای کې پښتونخوا کې نه په هر ځای کې دا ماشومان پکې سي د مدرسې ده د کم طالبان چې دا روټۍ موټۍ راټولي کې وری وړي دا مدرسې مې ډېرې خوښې دي. ضمیر صاحب د دې شهرت نه مخکې چونکې ستا یو ډېر انتهایي زینت سرونه مخکې له راشي یو ډېر لوی محنت او یو ډېر لوی کړاو د کور د ساتنې او د دې دپاره اوس ماشاءالله سرکاري نوکرم یې او جدا خبره چې اکټیویټیز دار څه سیوا چې خو به هر حال لکه د هغې
ماضي ورته وایي زوړ ژوند. که ته زوړ ژوند ته وګورې او اوسني ژوند ته وګورې نو اوسنی ژوند ماته د زوړ ژوند په نسبت ښه ښکاري. په زوړ ژوند کې داسې کم ترخې لمحې وي چې یاره هغې نه اوس ته سایډ ته شوی یو د آرام ژوند ته راغلی. د ټولو نه ترخه لمحه زما په دې لاس کې دا ورغه ویشلېدلې نه په دې نادیزه پورې دا یې نه که نه تاسو کیمره کې خو به نه ښکاري مطلب که بیا رانږدې کې رانږدې به یې کوي 40 روپۍ د اړي وه دا لاچیان څه د دې کټۍ له تلي وي کم نامه یې زما د ترور زوی دی یو زه وم 4 بجې به مونږ د کار نه چوټي کوله او په کم 3 یا 3 داسې ټایم کې زما لاچي راښغه او د برې نه دا څانګې سي یا کمې چې سپینې کړي د هغې هغه تیره ځای په دې ځای کې ورننوتو دې طرف ته راوتی دی ته وګورئ دا رګی دا دې طرف ته راوتی دی په هغې سړي ته مونږ هغه ورته وي چې یار د لاس خوږ شو هغه وی نه د 4 بجو پورې به کار کوی بیا به زه هله به دې اړي در کوم بیا هغه هلک په دې کې د لاچي پاڼې کېښودې رومیالې دې تاو کړو ما ته اوس هم یاد دي د 4 بجو پورې مې په دې لاس باندې کار کړی دی د هغې نه بعد بیا راغلی یم او ډاکټر له تللی یم سمیر یو مونږ به دا ووایو کلنډر هم پاتې شي د ژوند دغه اړخ مو څومره هغه باندې هم د الله نه شکر ډېر ښه کلنډري مې کړې ده ډرایوري مې کړې ده مطلب کاڼي مې وخت کې دي په غرونو کې زه څه داسې نه د خان بچی نه یم مړه شهرت خو د دې نه یو سوال رایاد شو چونکې اوله کې تاسو ووایي چې زما د اوور سپیډ ډېر زیات خوښي د دې سفر کې در سره داسې کوم ملګری دی چې هغه ستا د هر څه منیج کوي او لکه مطلب ستا سره داسې د ملګرتیا د هر څه پالي بس اصرار دی نو مړه هغه به زه تاسو ته څه پټ پندغه دی نو اولنۍ ویډیو د نه اصرار کړی و نه اولنۍ ویډیو زما نه نیم شاکر کړی و پښتانه د هغې نه وروسته بیا اصرار خو هغه ټولو ته پته ده چې هغه ستاسو یو د ژوند داسې ملګری دی چې وخت په وخت پاتې شوی ده ټوله ذمهواري هغه تر سره طاهر خان چې هغې سره مو هم د ژوند یو سفر تیر کړی دی بیا ولې داسې مطلب اکثر تور لګي د سوشل میډیا چرته د قار شعر وایي نو خلک پکې هغې مینشن کوي یا خلک یې په هغې پسې تړي داسې څه په زړه کې شته دی دا نه الله دې روغ لري الله دې کامیاب کړي نور هم زما پیل عمره چې کوم و زما په اړه کې ډېر زیات غټ ارمان و چې خدای پاک زه صرف یو ځل ماله دونه ژوند نه کوي چې زه د کعبې مخ وینم او زه هغه الله به وتلی یم خو هغه به وتلی یم نو مطلب هغه احسان زه د قیامت ته چې کله سټیج ته وخیږي کله مشاعره کې یا څوک درنه ریکارډینګ کوي ته چې کله نوې غزل وې نو آیا دې غزل باندې تا څومره خواري کړي آیا دا مخکې نه تا لیکلی که دا زما په خیال دا سوال کتونکو ته نه وي واضحه یاره والله داسې شي که نه بس چې یو شعر هم په دغه ټایم کې رایاد شو که نه چې ټول غزل پسې بیا ویم مړه پیلبدي غوندې داسې وخت راغلی دی چې کله ته سټیج ته ودرېږي یا مثال څوک درنه ریکارډینګ کوي نو ته چې غزل وې آیا دا ته پیلبدي وې دا ته په دغه ټایم جوړې په مشاعره کې هم او که نه دا مخکې نه تا تیار کړی په ټایم اکثر په ټایم اکثر په وخت هغه وخت باندې خلک نیوکې کوي د ضمیر خان په شاعرۍ چې د ادب د معیار غورځېدلی شی د دې په اړه به څه وایې چې زما شعر بې معیاره دی ادب ته نقصان دی خو په سټیج باندې منه ګډېږي نوره پښتنه په سټیج چې کومه پښتنه ګډېږي هغه هم د شعر په شعر ګډېږي خو اصل کې پتا چې کله څوک تنقید کوي که نه تنقید ښه شی دی بد شی نه دی ټیک ته په مونږ کې هم غلطي شته واحد یو کتاب دی قرآن شریف چې هغه ټیک دی ضمیر صاحب باقي به په کتاب کې ښه ناسئ ضمیر صاحب په آخره کې که تا له مونږ یو داسې ټاسک درکړو چې تا ته مونږ یو مصره ووایه ته به پسې غزل ولیکې په دې ټایم او په لایو کې چې دی دغه شاته نه یو کتاب راواله بس یو مصره به ورته ووایو نه داسې که په یاد مونږ وایو بیا به چې دی ورته مخکې نه ویلې ده که نه نو د شاته نه بس یو کتاب راواله د ارشد جان شاهکار دغه کتاب دی لا تر اوسه درته یاد دی ورغی چې دا ورته اول نه داسې صفا وکړه چې هر یوه پاڼه راغله بس د دې د اولنۍ مصره به ورته ووایو چې غزل دې کړم نو پرې دې ښودم چې غزل 15 شعر ووایه غزل دې کړم نو پرې دې ښودم خوږ په ګوګل دې کړم نو پرې دې ښودم او مینه دې داسې جینۍ ونه کړله خو چې پاگل دې کړم نو پرې دې ښودم او وخت ستا هم ګوره جهان مننه د قامه تل دې کړم نو پرې دې ښودم وخت ستا هم ګوره جهان مننه د قامه تل دې کړم
نو پرې د خودم او چې سچل دی وکړو څه خوشته دی داسې چې په سچل دی کړم نو پرې دی خودم پوره نه شو یو اخرنی شعر پاتې دی او چې قافیه به زه درکړم مکمل لیکړم ځه او د ضمیر هغه ژوند دی هم بدل کو چې مکمل دی کړم نو پرې دی اسی ګورې ډېر ګران کار دی ارمان داسې شعرونه بالکل بالکل په اخره کې دا په مخخابه ملګرو نه راوالو چونکې دا داسې انفارمل غونډه کې انټرویو وه نور کوم څه سوالونه وینو انشاءالله نه به خو که بیا هم ځای کوي نو ووایه ملګري به په کمنټس کې خیر دی نور سوالات که صحیح نو هغوی به تیار کړي او بیا به انشاءالله بله یو ویډیو را جوړه کړو چېرته چې هم اوسئ ښاد اوسئ باد اوسئ په اخره کې ورته یو ټپه په ترنم کې ووایو بیا ورته سټاپ او یې د خور د ژوند سودا یې وکړه او یې روڼو یې په خپله خوښه وکړله ودونه او یې د خور د ژوند سودا یې وکړه او یې مړې وکړه اوس پی بله ورکوي نه او یې د خور د ژوند سودا یې وکړه او یې د محبت په نوم یې مړه کړه غر کې کړمه یې د خور د ژوند سودا یې وکړه او یې دا جنازه به نن په سرې ډولۍ کې وړې نه ډېره مننه چېرته چې ښاد اوسئ اباد اوسئ د لوی الله په امان